په مصنوعي ویښتانو باندې مسح کول په اوداسه کې څنګه دي؟ بعضې خلق پوښتنه کوي چې مصنوعي ویښتان چا ایښي وي، په اوداسه کې دغه کس مسح کوي، په دغه مصنوعي ویښتانو باندې د مسح صحیح کیږي او که نه صحیح کیږي؟ نو مصنوعي ویښتان ایښول په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. کوم کس چې مصنوعي ویښتان کیږدي دغه کس لعنتي ګرځولی شوی دی د نبي علیه الصلاة والسلام د لورې. بل لور ته په غسل کې اوبه باید د ویښتانو بیخونو ته ورسیږي او په اوداسه کې حکم دا دی که چیرې د سر څلورمه برخه اصلي ویښتان مسح شي بیا پروا نه کوي، او که چیرې اصلي ویښتان دومره لږ وي چې دا مسحه په مصنوعي ویښتانو باندې راځي بیا د مسح نه صحیح کیږي او اودس یې هم ونه شو، ځکه څلورمه حصه د سر مسح په اوداسه کې فرض ده. نو چې څلورمه حصه مسح ستا ونه شوله اودس دې ونه شولو، په فتاوی حقانیه کې دغه مسله تفصیلا ذکر شوې ده.